راځو د بل اورېدونکي وپوښتنې ته. هماغه ورور محترم سمیع الله بله پوښتنه کوي: موږ د جمعې لمونځ او بعضې فرضي لمونځونه د خلکو د امنیت په خاطر پرېږدو او د امیر امر دی، نو په دې کې خو به څه مشکل نه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا. محترمه، د امیر چې سړی یو څوک عسکر شي، هغه د یو چا یو امیر دی، یو مامور. امیر هغه به خپل داسې کارو ته خامخا ګوري چې یو مسلمان یو خپل ژوندي یو خپل لښکري د عبادت او د طاعت او د بندګۍ څه ونه ساتي، و بند نه کړي، راویې نه ساتي، یعنې رابندې نه کړي، بلکې هغه لا و عبادت او نور ټولو شیانو ته لیواله کړي، هغه په امر کې. مثلا که په یو ځای کې امنیت ضرورت نه و، لیکن بیا هم امیر ورته وایي ته امنیت ونیسه، د جمعې لمونځ مه کوه یا د جومات لمونځ مه کوه، دا د هغه امیر غاړې بندېږي. او که چیرې راولاړ که څه ضرورت و، حاجت و، خلکو ته وامونه وه، پټاونه خلکو کېدله په مسجدانو کې، او لیکن یا د دښمن وام و، یا د غلو وام و، یا د شانو یا د مال ضرر و، یا د جان ضرر و، نو بیا هغه امیر ته هم دا اجازه شته چې هغه یو لښکر ودروي، یو پوځ ودروي، یو ډله ودروي پر یو مسجد باندې، پر یو ځای باندې، پر یو خانقاه باندې. خو هغه دغه مامور ته چې هغه امر ورته کړی چې دغه کار وکړه، پر دغه ځای ودرېږه، دلته ودرېږه، دا منع نه دی. دا منع دی. دا وروسته د امنیت په خاطر زموږ سلوپ هم کړي دي. زموږ سلوپ دا میراب په کیسه کې کړې ده. دا خالي دا میراب د رسول الله مبارک په زمانه کې محراب نه و. دا نه دی چې موږ میراب کوو، میراب جوړوو. دا هغه دوم ټوک شلمه صفحه، هغه مجموع الفتاوا پرامشت خلاصه الفتاوا، دا نه و. دا اول د وار مسجد نبوي ته میراب هغه عمر بن عبدالعزیز ورکړی دی. وایي دغه وجه وه، یوه وجه دا وه، یو خو د مسجد پراخې وه، دا بله وجه دا وه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د سهار په لمانځه ولاړ و چې نیملویي ورغی، هغه یې په چړو ووه. ګوره امنیت نه و، د په چړو حالت په هغه ځای کې داسې ووایه چې دغه څه شهید شو. نو باره دوی ویله چې دا خو یو امنیت والا څوک غواړي، میراب یې جوړ کړي. باره به ملا میراب کې وه، یوه بغل بل بغل ته به یې توره په لاس کې وه، دوه دانې عسکر به ولاړ و. هغه یو بغل په هغه وخت کې خو نور شی نه و، دغه شی و. نو د دغه وجې څه هغه خلک هم ولاړ وه. حتی دا مخامخ چې یو سړی و دغه ته کښېني و مسولي ته مخامخ کېږي، دا مکروه تحریم ګناه کبیره ده، ناجایز دی. لیکن خو که چیرې ضرورت و چې دغه امام پر دغه بیردي چې پر امام څوک حمله وکړي، نو د امام مخامخ دی دا سړی و ټول صف ته مخامخ ودرېږي، هم پروا نه کوي. دا زموږ اکابرو دیوبندیانو او نورو علماو دا کار هم په کتابو کې لیکل دی، مې عملي کړی دی. نو هغه دی درته ویل که عذر و پروا نه کوي. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم.